عبدالله تازه خبرې او هغه ته د ولسمشر غني جواب. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. اجرایي رئیس عبدالله د فرانسې له خبري اژانس سره خپله تازه مرکه کې د سولې په اړه د ولسمشر غني طرحه غیر واقعي ګڼلې ده. عبدالله پرون سه شنبه د فرانسې د خبري اژانس سره په خبرو کې د دې طرحې اهمیت او جديوالی تر پوښتنې لاندې راوستلی. عبدالله ویلي که صادقانه ووایم هیڅ چا دغه طرحه د یو پروګرام په توګه جدي نه ده نیولې. دغه طرحه له بل هر څه ډېر د هیلو یو لیست دی. هیڅوک دغه طرحه جدي نه نیسي، نه د افغانستان خلک او نه بل څوک. خو جمهور رئیس غني د خپل ویان په وسیله عبدالله ته جواب ورکړی. د افغان ولسمشر ویان صدیقي وایي د سولې په اړه طرحه د ملي اجماع او د ولسمشر غني د تیرو 5 کلونو کوښښونو له مخې رامنځته شوې ده. صدیقي پر خپل ټویټر لیکلي د سولې په اړه د ولسمشر غني و مادهیزه طرحه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه روښانه او واضح نکتې لري. صدیقي تر دې مخکې هم د عبدالله ورته څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي وو چې اوس د سیاسي پوهې وخت دی. په هر حال اوس چې عبدالله د غني طرحه نه مني، د عبدالله طرحه څه شی ده؟ که یوازې د نورو نقدول د عبدالله دنده ده. یوه اونۍ وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د طالبانو سره د سولې په اړه د ولسمشر غني و مادهیزه طرحه اعلان کړله. ښاغلي محب وویل چې د سولې په نوې طرحه کې افغان حکومت په ښې حکومتولۍ تمرکز کړی دی او له دې لارې هڅه کوي تر څو د افغانستان د خلکو غوښتنو ته زیاته پاملرنه وشي. له طالبانو سره وربند، له پاکستان سره د خبرو مراحل او په دغه هیواد کې د ترهګرو د روزنځایونو بندول د دغې طرحې نورې مهمې مادې دي چې له اعلان وروسته 2 ځله عبدالله په دغه طرحه نیوکه وکړه او دا یې طرحه نه بلکې یو خیال بللی. عبدالله وایي چې دا هیڅ د عملي کېدو نه ده، خو ګڼ سیاسون بیا وایي چې عبدالله دومره سیاسي پوهه نه لري چې د طرحې او خیال ترمنځ توپیر وکړي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د طرحې او د عبدالله د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.